أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. صدق الله العظيم. عزتمندو مسلمانانو، تاسو لبا د دې خبرې معلومات وي، پته به درته وي چې اختر په ورځ باندې د کفارو سویډنیانو کې یو کس را پاسېدلی دی، د الله سپېڅلی کتاب قرآن عظیم شان دا یې سوځولی او دا یې بیا ویلی دي چې زه آینده کې بیا دا کار ترسره کوم او دې ته مې اراده شته دی. عزتمندو، دا څه اوسنۍ خبره نه ده. د قرآن دا دشمني چې دا کفار دا یهودو نصاره کوي، دا ډېر پخوانه دا دشمني د دوی روانه ده. او الله رب العزت 1400 کاله مخکې، 1400 کاله مخکې موږ ته د دوی دشمني د اسلام سره او د مسلمانانو سره، د قرآن کریم سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ډاګه کړی. الله فرمایي قد بدت البغضاء من افواههم. دې کفارو د خولې نه د دوی کینې، حسد او دشمني ښکاره شوی دی. وما تخفي صدورهم اکبر. هغه خبرې چې د دوی په زړونو کې شته دی هغه خو ډېرې لوی خبرې دي چې دوی د اسلام په باره کې، د قرآن کریم په باره کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه په زړه کې لري. عزتمندو، د دې دشمنۍ اسباب او لامل او وجه څه شی دی؟ د دې دشمنۍ علت او وجه ډېر علتونه او وجه شته دی، خو قرآن کریم په مختصرو ټکو کې الله فرمایي چې وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. دا کافران چې د مسلمانانو سره دشمني کوي، د دغې دشمنۍ وجه دا دی چې بس مسلمانانو په الله ایمان راوړی دی. دا خبره دوی ته خوند نه ورکوي. هغه الله چې زورور دی. نور سببونه علت ډېر شته دی چې د مسلمانانو سره دوی دشمني کوي. د دوی په ملکونو کې فحاشي، عریاني، بېدیني دا اوج ته رسېدلی. او مسلمانانو ټولنه کې چې دوی ګوري، د مسلمان ښځه په پرده کې، لورې په پرده کې، دوی دا خبره برداشت نشي کولی چې ولې موږ داسې یو او مسلمان ولې دا باعزته ژوند تېروي، ولې موږ دومره بېعزتۍ کې پراته یو. نو عزتمندو، او دوی په مسلمانانو کې بیا د کوم جهت سره دشمني لري؟ دوی په مسلمانانو کې د هغه جهت سره دشمني لري چې هغه دعوتګر وي، هغه مسلمان دې سره سره د جهاد عقیده لري، په جهاد باور لري، په جهاد عقیده لري. دې سره سره هغه هلې ځلې محنت او خواري جدوجهد دې دپاره کوي چې اسلامي نظام قایم شي، حاکم شي. د مسلمان اقتصاد، د مسلمان سیاست، د مسلمان فوجداري، دا ټول د اسلام د حکمونو مطابق برابر شي. یو بسته اسلامي ټولنه او معاشره جوړه شي. داسې جهت سره د کفارو همیشه دپاره دشمني کړې ده او دشمني کوي. دوی د هغه چا سره کار نشته چې هغه وایي چې جومات ته لاړ شم، یوازې مونځ وکړم، روژه نیسم، بس کور کې شرعي پرده پروا نه کوي. سیکولر نظریې والا مسلمانان د دوی خپل خلک دي. اوس مسلمان ته څه کول پکار دي چې کفار خو تر دې حده پورې چې د مسلمانانو خوشحالۍ ورځ دوی ته خوند نه ورکوي چې دا په خوشحالۍ ولمانځي. پرېږده چې خفه یې کړو. د هغه مسلمان یادوم چې کوم مسلمان په قرآن کریم خفه کېږي، هغه دوی ته دا خوند نه ورکوي چې مسلمان د خوشحالي ولمانځي. پرېږده چې د خوشحالۍ ورځ پې د خفګان کړو. د دې سپېڅلی کتاب دا دې وسوځو. نو مسلمانو حاکمانو ته څه کول پکار دي؟ مسلمانانو عوامو ته څه کول پکار دي؟ علما، دعوتګرانو، مدارس والا، دوی باید څه وکړي؟ عزتمندو، د مسلمانانو حاکمانو د خلاصۍ او د نجات لار چې په دنیا کې هم دوی د بېعزتۍ او د ذلت نه او د کافرو ته د سجدې کولو نه چې بچاو غواړي، نجات غواړي، خلاصون غواړي، لاره یې دا ده چې دوی د الله قانون، د الله کتاب، دا سپېڅلی کتاب، دا د خپل قانون جوړ کړي. دا قرآن کریم د خپل قانون جوړ کړي. په دې د فیصله کوي، حدود د نافذ کړي، اخلاق د قرآن کریم مطابق کړي.
اعمال د قران کریم مطابق کی، عقاید د قران کریم مطابق کی، نظام د قران مطابق وچلے، قانون د جوړ کی. دا د حاکمانو د خلاصې لار دی. کدا یې ونه که ذلت د پاسه به ذلیله وي، دوی به په دنیا کې عزت ژوند ونه ګوري. چېرته مسلمانانو عوامو له دا پکار دی چې دوی چې کوم دنیا ته کار ویلی دی، دنیا دپاره دوی قرضونه اخلي، ډالرې اخلي، پیسې اخلي، خپل بچی مرګ ته سپاري چې اروپا ته دې لاړ شي خو ما ته پیسې وګټي. پته نشته چې هغه یا به ورسېږي یا به ونه رسېږي، څه به کېږي. خو دوی غواړي چې بچی خپل اروپا ته ولېږي، بل یو ملک ته ولېږي چې ما ته پیسې راوړي. همدغسې قرباني دوی د الله د کتاب دپاره وکړي. دوی د قرآن کریم باندې داسې عمل شروع کړي لکه څنګه چې صحابه کرامو عمل کړی. دغسې په کور کې قرآن عملي کړي، په خپل ځان کې قرآن کریم عملي کړي، په معاشره کې د قرآن د عملي کولو هلې ځلې او محنت او خواري شروع کړي عوامو خلکو دپاره. او علما او دعوتګرانو مدرسو والا د دوی دپاره د خلاصون لار دا دی چې دوی چې په کومو اختلافاتو کې لګیا شوي دي، اخته شوي دي، دې نه د توبه وباسي، الله ته د رجوع کړي چې الله موږ څه کړي دي، بس دا مو ګناه کړی چې مسلمانان هم په فتنه کې اچولي، وړې وړې خبرې دا مو خلکو ته لویې کړي دي، په هغې کې مناظرې، په هغې کې اختلافات او لانجې. اصل شي ته دوی متوجه شي چې د الله د دین دعوت، د الله کتاب. او په مدارسو کې چې دوی کوم نصاب دوی تدریسوي، هغه نصاب باندې دوی نظر واچي چې آیا موږ په ټول نصاب کې د دعوت کتاب لرو؟ زمونږ طالب او ملا چې فارغېږي آیا د دعوتګر جوړېږي؟ دنه په معاشره کې اصلاح راځي که نه یوازې د یو منطقي ملا جوړ شي، یو نحوي او صرفي ملا جوړ شي، بس دی به په بله مدرسه کې ځان استاذ کړي، هلته هم بیا همدا خبرې مخې له بیایي. مسلمانان، معاشره، ټولنه، ولس، قوم دا پاتې دي. انبیا علیهم السلام قومونو ته راغلي وو، یا قوم یا قوم یا قوم. کومه د ملایان خو ډېر کم علما داسې دي چې هغوی دعوتګران جوړېږي. بس تدریس بد کار نه دی، خو دعوتګر جوړېدل، دعوت چې دی دا فرض عین دی چې دعوت باید مسلمان عالم باید دعوتګر جوړ شي. که دعوت نه کوي، بغیر د دعوت نه خلاصی نشته. سورت عصر کې الله پاک 4 شیان ذکر کړي دي د کامیابۍ، په دې کې چې یو نه وي کامیابي نشته، ناکامي ده. نو علماو ته دا پکار دی چې دوی د خپلو شاګردانو ته او طلباو ته داسې روحیه ورکړي چې دوی په آینده کې هم دعوتګران هم مجاهدین، هم د دوی سره دا احساس وي چې ولا څه کول پکار دي، اسلامي نظام د قائم کولو لپاره هلې ځلې محنت او خواري پکار دی. که دا ونه کړو تباهي، بربادي او ناکامۍ سره مخ کېږو.